په خوست او ننګرهار کې د سوریې د اسلام پالو د بریا نمانځل. د افغانستان د دوو ختیځو ولایتونو خوست او ننګرهار ګڼ شمېر خلکو سوریې کې د محمد الجولاني په مشرۍ د بشر الاسد د رژیم د نسکورولو خوښي د لاریونونو او د طالبانو د بیرغ په پورته کولو سره نمانځلې. د ننګرهار ولایت مجاهدین د ننګرهار ولایت ولسونه په همغږۍ سره بازار ته وتلي چې د شام تحت تحلیل شام د مجاهدینو فتح ده. الحمدلله هغه ځمکه چې ډېر وخت د اشغال لاندې هغه فتح شو. د دې ورځې مبارکي اول خصوصا ټول امت مسلمه بیا خصوصا امیر محترم محمد جولاني حفظه الله ورعاه هغه ته خصوصا موږ ورته مبارکي وایو چې د هغې په قیادت لاندې شام فتح شو. د طالبانو ادارې هم سوریه کې د اسلام پالو د بریا له امله هغوی ته مبارکي ورکړې. د طالبانو مخالفین د دمشق د سقوط هرکلي له امله د طالبانو او د سوریې د اسلام پالو ترمنځ نږدېوالی ویني. د دوی نور مشترکات په ظلم، افراطیت او د خلکو په وژنه کې یو شان دي او همدا لامل دی چې طالبان په افغانستان کې د شام د تحریر بریا ته خوشحالي کوي. یو شمېر شنونکي په دې اند دي چې د سوریې اسلام پالي او طالبان یو فکري او عاطفي تړون لري، خو ځینې نور بیا د افغانستان او سوریې حالت متفاوت یادوي. اول اینکه میان طالبان و تمام جریان‌های جهادگرای منطقه یک رابطه عمیق فکری اول دا چې د طالبانو او د سیمې د جهادیانو ترمنځ یوه ژوره فکري او تاریخي اړیکه شته. له کومه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي دي د سیمې په کچه د څو ملیته جهادي ډلو سره بلدتیا لري. دویم دا چې د طالبانو الګو د سوریې د اسلام پالو په منځ کې په شکل د اشکالو له بیرغونو تر نارو یو ډول منعکس شوي دي. دا دواړه کار د دې لامل کیږي چې د طالبانو او سوریې د اسلام پالو ترمنځ یو عاطفي اړیکه ټینګه شي. و میان این گروه اسلامگرای سوریه رابطه عاطفی شکل بگیرد. ځینې شنونکي بیا د افغانستان د مخکني جمهوري نظام او د اسد د رژیم د سقوط ترمنځ ورته والی ویني. سوریه کشور است که در اینجا هم عساکر امریکایی فعلا هستند. سوریه هغه هېواد دی چې همدا اوس هم پکې امریکایي عسکر شته او روسي عسکر هم هلته وو، ایرانیان هم وو. پرتلنه یې سخته ده. یو څه ویلی شو لکه د افغانستان په څیر بشار الاسد هم د بهرنیو ځواکونو په زور په قدرت کې پاتې وو او افغانستان کې هم همغسې شوي وو. دا د پرتلنې یو ټکی دی. این یک نقطه مقایسه‌اش است. سوریه له لسو کلونو راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکېل وه، خو وروستیو 2 اونیو کې د وسلوالو د ډېر تیز پرمختګ شاهده وه چې بالاخره تېره یکشنبه دمشق ته ورننوتل او د اسد رژیم یې رانسکور کړ.